د افغانستان الف لوبډلې د پخوانیو پیاوړو لوبغاړو په شتون هم له عمان لوبلړۍ وبایلله. د افغانستان الف یا د ابدالیانو لوبډلې عمان ته د شل اوریزو لوبو لوبلړۍ ور وبایلله. افغان ابدالیانو پرون عمان ته د شل اوریزو لوبلړۍ درېیمه لوبه د 15 منډو په توپیر وبایلله چې په دې توګه یاده لوبلړۍ ور دمخه عمان 3-0 وګټله، خو د لوبلړۍ 2 لوبې لا هم پاتې دي. که څه هم افغانستان له عمان د ورځنیو لوبو لړۍ ګټلې، خو بیا هم د مینوالو نیوکه دا ده چې د عمان په څیر لوبډله چې ښایي دومره پیاوړې نه وي، ولې د پخوانیو افغان لوبغاړو په شتون کې افغانستان ته ماتې ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان د ماتې یو لامل دا هم ښودل کیږي چې په لوبډله کې د هغو پخوانیو لوبغاړو شتون و چې ډیره موده نه دي لوبېدلي او ونه توانېدل چې د عمان پر وړاندې ښه لوبه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان ابدالیانو لوبډلې جوړښت کې ځوانو لوبغاړو ته کمسارې ونډه ورکړل شوې وه او پخوانیو لوبغاړو له تمې سره سمه ښه لوبه ونه کړه. د افغان مینوالو غوښتنه تل دا ده چې ملي او الف لوبډلو کې د ځوانو لوبغاړو ته ډیر وخت ورکړل شي، ځکه د دوی په خبره پخواني لوبغاړي اوس ښه لوبه نشي کولی او ځوانان د په زړه پورې لوبې کولو انرژي او د کرکټ نوي مهارتونه لري او باید د لوبېدو لومړیتوب ځوانو لوبغاړو ته ورکړل شي. په همدې حال کې د افغانستان په ملي لوبډله کې هم د ځوانو لوبغاړو استعدادونه دي چې نورې لوبډلې په ویره کې اچولي او دا مهال د نړۍ له ډیرو مخکښو لوبغاړو مخکې دي.